السلام علیکم درنو هیوادوالو ماښام مو ډېر په خیر ډېر ښه راغلی هیله مند یم چې ټول روغ رمټ جوړ تیار اوسیږي او زموږ نننۍ ماښامنۍ خپرونه هم په مینې سره په خوند سره وګورئ او له هرې برخې څخه یې لږ چې واخلئ دومره کېږي. نن ماښام په خپرونه کې زه تنها نه یم، ما سره میلمانه هم په خپرونه کې شته دي او الله پاک بې اندازه پاک دی. تل موږ تاسو ورته وایو چې الله پاک خدای پاک او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې روژه ونیسئ او په روژې مبارکه میاشت کې ځان پاک کړئ له هر څه نه که موږ تاسو په زړه کې هر څه لرو دا یو خواته کو پاک کو او په دغه مبارکه میاشت کې په دې ورځو کې چې موږ تاسو تمرین کوو پریکټس کوو نو دغه آهسته آهسته په عادت باندې بدلیږي. نو موږ تاسو په عادي ورځو کې هم همداسې پاک په اودس سره تل په عبادت سره موږ تاسو اوسیږو او خدای پاک هم پاک دی او خپل پاک بندگان خوښوي او هغه تل خپل پاک بندگان سره اوسیږي. نو هیله مند یم چې موږ تاسو له هر برخې څخه ځانونه پاک کو او د روژې مبارکې میاشت درېیمه لسیزه ده او دغه لسیزه د جهنم څخه د خلاصۍ لسیزه ده، د اور څخه د خلاصۍ لسیزه ده. هیله مند یم چې موږ تاسو په دغه آخرې لسیزه کې وشو کولی د دغې لسیزې څخه ښه پوره ګټه پورته کړو ولې چې په دغه لسیزه کې ډېر داسې ښېګڼې شته دي لکه اعتکاف دی، لکه د قدر شپه ده چې هره طاقه شپه یې کیدای شي د قدر شپه او موږ تاسو خدای نخواسته ترې نه غافله شو او دغه شپه انشاءالله چې موږ تاسو ونیسو پاکي جز د ایمان دی او هیله مند یم چې موږ تاسو له هر برخې څخه که زموږ ستاسو کالي اوسیږي، که زموږ ستاسو مخلا اوسیږي، که زموږ ستاسو بدن هر برخه اوسیږي، که زموږ ستاسو تر ټولو مهمه برخه چې زړه دی دا باید پاک اوسیږي له هر هغه څه چې په دنیا کې دي لکه کینه ده، بغض دی، بخیلي دی، دا ټول هغه موارد دي چې خدای نخواسته که موږ تاسو خپل زړه ته د دې دا لاره ورکوو نو موږ تاسو کیدای شو د الله پاک لار نه ووځو او خدای نخواسته د جنت څخه محرومه شو، د الله پاک د دیدار څخه محرومه شو. که موږ تاسو پوه شو چې الله پاک دیدار موږ تاسو ته څومره مهمه ده او څومره خوندوره لحظه ده نو موږ تاسو به د دنیا د هر څه نه زړه تورې شو او انشاءالله موږ تاسو وشو کولی دا دنیا هم جنت کو ځان ته پاک کړو هغه دنیا هم له لاسه ورنه کړو. نن ماښام ما سره په خپرونه کې یو ښکلی میلمه دی او ورته ښه راغلاست وایم قاري صاحب ریحان مې میلمه دی. ډېر ښه راغلی ماښام دی په خیر. ماښام تاسو په خیر. سلام تا ته د لمر تلویزیون لیدونکو او کارکوونکو ته او یو خاص سلام هم شیر احمد شیر احمد ته سلام ورکړه. واه واه دغه دی ما نه دا ښه وه ولې شیر احمد ته سلام ورکړه. شیر احمد څنګه ښه جوړ یې؟ مننه فهمي جان. سلام تاسو ته او میلمه ته وړاندې کوم خدای دې وکړي چې ښې چارې ولرئ. نو قاري صاحب نه به تلاوت واورو بیا وروسته دغه نه به وایي چې څه پخوي. ډېره ښه خبره شیر احمد ته خو ثوابونه ډېر ګټې پرېږدي چې د قاري صاحب هم یو ثواب وګټي او د قاري صاحب په ښکلي اواز کې موږ تاسو یو قرات اورو دوستانو او بیا هم له موږ سره اوسېږي په خپرونه کې. مهرباني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة
بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل حمزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. خدای ته خدا مرز ټول افغانانو نه ورکړي امین امین. بشکه قاری صاحب ډېره مننه، ښکلی تلاوت یې وکړ قاری صاحب، او آخر کې یو ډېره ښه دعا وکړله چې خدای پاکه له دغه مرض څخه افغانان او په ټوله کې د ځمکې په سر چې څومره انسانان دي ترېنه نجات ورکړي، او یوازې او یوازې الله پاک کولی شي چې له دغه مرض څخه موږ او تاسو ته نجات راکړي. ولې چې په ټوله نړۍ کې همدا اوس ټول نړۍ په دې باندې هڅه کوي چې دوی ته هغه واکسین یا هم هغه څه چې دوا یې ده هغه اماده کړي، ولې نه کېږي، څوک یې نشي کولی. نو یوازې اوس موږ او تاسو پاتې یو او د الله پاک هغه درګاه پاتې چې موږ او تاسو ورته تل دعا وکړو. په دعاو کې هغه تر ټولو ښه دعا ده چې موږ او تاسو په ټوله کې ټول انسانانو ته هدایت وغواړو او هغوی ته چې ناروغه دي هغوی ته شفا وغواړو، هغه دوستان چې تللي دي له دې نړۍ څخه هغوی ته موږ او تاسو مغفرت وغواړو. نو قاری صاحب ریحان درس وایي اوس هم مدرسې ته ځي؟ اوس هم مدرسې ته ځم، نو د دغه مرض له خاطره چې افغانستان ته راغلی اوس هم مدرسې هم رخصت دي، مکتبونه هم رخصت دي، کورسونه هم رخصت دي. اوس دا څو ورځې زه په کور کې یم که نه، ما ډېر خوښېږي چې درس ووایم، هغه بیا په مدرسه کې. څومره ښه ده، علاقهمندي ښه ډېره لري، خو اوس نو دغه وایروس د دې لپاره نه ځي. دا هم ښه کوي چې نه ځي، خیر ده، خدای دې رحم کړي، خدای به خیر کړي، بیا به له خیر موږ او تاسو هر څه به عادي شي. او څو کلن یې؟ زه 12 کلن یم. روژه دې نیولې؟ هو نن مې نیولې ده. او الله حافظ. دا د موږ لپاره دوستان روژه نیولې ده. شیر احمد هم درته یو څه اماده کړي. شیر احمد څه شی پخی زه راشم، دغه کچالو چوسي زما خوښېږي چې زه راشم هغلته مهرباني راشئ او وګورم چې دا کچالو څه شی نن لپاره ما غوښتل چې ځکه چې ترکاري نه هم ګټه ډېر وخت نه واخیستي او نن موږ غوښتل چې مرخړي کچالو سره تیار کړو، مساله سره تیارېږي، دا ډېر خوندور هم دي. لومړی تاسو کولی شئ چې کچالو وایشوئ، 1 کیلو کچالو بیا په دغه اندازه واړه واړه کړئ. نو مرخړي هم 300 ګرامه، لږ زره ګشنیز او دا هم ورسره زیاتېږي، او تاسو یعنې چې روب تقریبا 2 قاشقه ما ښه اوبه کړی دی، او زیره لږ زره زیاته کارول کېږي. ټول ما په اندازه باندې اخیستې، لکه زیره او مرچک او دا مسالې ټول ما دا مرچ دی، دا مرچ دی، دا ویجیټیبل مساله ده، ترکاري مساله، زیره ده، مالګه ده. مالګه دې مې راوړې؟ مالګه او دا شیر احمد هغه خو خرما ده، هغه تا اماده کړې ده. نو وروسته دغه نه دا تاسو کولی شئ چې لومړی یو لږ زره غوړ په کړایي کې زیات کړئ. کله چې غوړ هم زیات کړه، اول مساله زیاتوئ، 1 دقیقې دپاره به دا مساله لږ زره غوړی کې غوړي ډېر ګرم ونه اوسېږي، متوسط اوسي. بیا وروسته دغه نه دا کولی شئ چې مالګه ډېر نه ده شیر احمد؟ نه، لږ دغه په څېر ده که نه، مسالې دي ډېرې. او بیا کولی شئ تاسو روب ورسره زیات کړئ. کله روب هم چې زیات کړه نو بیا یو 2-3 دقیقې دا پرېږدئ چې ښه اماده شي. وروسته دغه نه د مرخیړي او کچالو چې دي دا به ورسره زیاتوئ، ښه به یې ګډوئ او 10 دقیقو دپاره دم ورکوئ، خواړه اماده دي. ډېر روژه ده، اوس یې مه ګډوه شیر احمد، دغه شیان ته باید لږ خو مکس به یې کړو، ګډو به یې نه. او چې مکس کې مشکل نه لري. صحیح ده، مکس به یې ښه بیا مکس کې 10 دقیقو بیا خواړه دي که نه وبال لري. ښه، او دا راته وایه چې ستا پکوړې خوښېږي ریحان جان؟ ښه، هغه د وایي سمه ده. او دغه خو نو روژه ده، نو هر خواړه چې سړی روژه ورسره افطاروي. او پکوړې هم اماده کېږي. پکوړې خو همه روزه مونږ کله سوپ نظر کې نیسو پکوړې، ځکه دا روژه ماتې کې ډېر ښه دي، او روژې کې ارومرو خلک زمونږ ډېر دا اماده کوي، لکه پیرکي او لکه پکوړې سوپ، دا ډېر اماده کېږي. شیر احمده، په دغه روژو کې چې تېرې شوې، دا به راته ووایه چې کوم یو ډېر سخت در باندې تېر شو، مثلا 21مه پورې؟ الحمدلله 200 پورې یوه یم داسې را باندې فشار نه دی راوستی دی. ټولې روژې دا داسې مثلا څه فکر کوې چې دا روژه ولې داسې وه؟
نو دا داسې دی چې کله هوا ګرمه وي د وجود اوبه ډېرې کمیږي او اعصاب نارامه کېږي، هغه اعصابو ته انرژي نشو رسولی، یعنې هغه اوبه چې وجود کې نه نو ارومرو سړی لږ زره ضعیفه کېږي، هم د کسلیت د نګاه نه هم نور ناروغیانې هم ورته پیدا کېږي. نو تاسو وګورئ چې فضل خدای په دې روژه کې څوک ناروغ شوي هم نه دي. ځینې دوستان که تکلیف د معدې د روشته هغو ته تجربه به شوي چې نورو کلونو کې ګرمۍ کې لږ زر هغو باندې ډېر فشار راځي، ځکه چې وجود اوبه کمیږي او معده فشار لاندې راځي، هغو ته لږ ستونزه شته دی. ځینې کسان وایي چې هوا سړه شي روژه به ډېره ښه تېرېږي، خو دا خبر صحیح ده. اما ارومرو هغه خواړه باید پام کوو که تاسو چې په روژه ماتي کې کوم خواړه وخورو، داسې نه ده چې قیمتي خواړه، یعنې ترکاریان په متفاوته خواړه ویټامینونه باید موږ ګټوه. ډېره مننه شیر احمده. دوستانو موږ لنډه غوندې دم اخلو، د مین وروسته بیرته راګرځو او هیر مو نشي چې یو مهم موضوع باندې موږ په خپرونه کې په سکایپ لیکه باندې یو میلمه لرو افغانستان نه بهر، هغوی سره خبرې لرو. حتما خپرونه وکړو. ښه راغلاست دوستانو، بیا مو هم ماښام په خیر. او لکه څرنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې ما سره به په خپرونه کې زما یو ګران میلمه د سکایپ په لیکه باندې له ترکیې هېواد څخه موږ سره په خپرونه کې اوسېږي او ښاغلی حیات الله عتید او دوی تخصص هم په ظرفیت ته وده کې دی چې ظرفیت ته وده ورکوي، دغه کې د دوی تخصص دی او همدارنګه دوی بشري او پیاوړتیا سلاکار هم دي، همدارنګه نړیوال ټرینر هم دی او نن را سره په خپرونه کې دی او یو مهمه موضوع باندې خبرې کوو. ورته ښه راغلاست وایم. عتید صاحب ډېر ښه راغلی، ماښام مو په خیر. تر اوسه مې روژه هم ده کاکړ صاحب، دا خبر د ویره شو ګوره. ښه ستاسو روژه ده؟ مننه، تر اوسه مې روژه ده. کوم سړي صفت یې کولو چې ته مونځ کولو په مسجد کې ولاړو خلک صفت کولو، ښه دی په مانځه ولاړو د ډېر نیک سړی دی، ښه سړی دی، څنګه زه یې سلام یې اړولی و، السلام علیکم ورحمة الله، چې روژه مې هم نیولې، الله اکبر، ته چې نړیوال ټرینر او پروفیسر او څنګه به چې روژه مې ده. ښه ماشاءالله ماشاءالله. مننه کوم چې ما ته بلنه راکړه، تاسو ته او ستاسو ګرانو لیدونکو ته او همکارانو ته او خاصتا شیر احمد جان ته او ډېره مننه سره سلامونه وایم. ډېره مننه ډاکټر صاحب. او نن موږ او تاسو څرنګه چې خبرې کړې وو چې د روژې آخرینه لسیزه ده او موږ او تاسو د روژې سره د الله پامانۍ په دوران کې یو او همدارنګه د کورونا سره موږ او تاسو مبارزه کې یو. دغه دوه موضوع باندې موږ او تاسو خبرې کوو. په لومړي سر کې هره موضوع چې تاسو ښه ګڼئ همغه باندې کیدای شروع وکړو. خواږه ستاسو کاکړ صاحب مهرباني، دواړه ښې موضوعګان دي. ډېره ښه خبر ده. د روژې سره د الله پامانۍ لسیزه ده او ایله مند یم چې الله پاک زموږ او ستاسو هغه عبادات خپل په دربار قبول کړي او څرنګه چې په دغه روژې مبارکه میاشت کې موږ او تاسو عبادات ترسره کوو، الله پاک دې وکړي چې 11 میاشتې نورې هم چې لرو په یو کال کې هغې هم موږ او تاسو همداسې سرګرمه اوسېږو خپل د عباداتو. نو دغه لسیزه کیدای شي دوستانو ته لږ څه په اړه ووایي ډاکټر صاحب. یو ډېر مهم میلمه چې زمونږ تاسو کره راشي کله تاسو ډېر ګرم استقبال وکړو، ګلونه ورته مخ ته ویسو او ډېر زیات ګرم استقبال کړو او ډېره مینه ورته ورکړو، لکه زمونږ تاسو چې کله د روژې سره کوم صورتحال و که نه، بله بله، بیا دغه میلمه چې کله زمونږ سره مخه کوي او د کور نه ځي او بیا یې ضعیف استقبال خدای پاماني ورسره وکړو او دا کامل حق ورته ورنکړو، نو میلمه هم خفه کېږي او موږ وروسته چې میلمه ولاړ شي او یو کال وروسته چې موږ ته راځي دا به زموږ ستاسو ډېر ځکه ارمان وي. د روژې سره د خدای پامانۍ په رابطه باندې باید دوه مهمې نقطې موږ تاسو خپل ذهن ته راحاضرې کړو. لومړی دا خبره چې روژه ختمېدونکې ده، ډېر لږ وخت پاتې دی چې روژه ختمېږي، او دویمه خبر دغه ده چې دغه روژه کې چې موږ تاسو د کوم کارونه چې کړي موږ نه یو خبر چې دا به قبول شوي وي او که نه. زموږ ستاسو لپاره اوس هم فرصت دی چې نور هم طاعت وکړو، نور هم عبادت وکړو او نور هم خپلو اعمال ته متوجه شو، توبه وباسو او د خدای جل جلاله سره یو مستقیم خط موږ تاسو باید ولرو.
زمونږ او ستاسو او د خپل پروردګار تر مابین چې کوم خنډ دی چې هغه ګناهونه دي د هغې نه توبه وباسو او بیا هغې ته مراجعه ونشي او یو نوې صفحه د خپل پروردګار سره موږ تاسو باید خلاصه کړو. په دې کې شک نشته چې د ډېر زیات قیمتي شپې ورځې دي او دا هره شیبه چې ده او هره لحظه چې ده د ډېره زیات قیمتي ده. یو مثال زغواړم تاسو درکړم ګران کاکړ صاحب، که تاسو ته یو څوک ووایي چې 15 دقیقې ته اجازه لرې ته یو لوی قلا ته داخلېږي، یو قصر ته داخلېږي، 15 دقیقې وخت لرې، په دې کې خوراکي شیونه هم شته او په دې کې د ساترۍ سامان هم شته او په دې کې ټول مجوهرات شته، طلا او سره زر او نقرې هر شی شته. 15 دقیقې ته لرې او دین ته استفاده وکوه. ته چې کله د قصر ته او د قلا ته دننه شې او ډېر یو ښکلی میز وي او په دې باندې مختلف خوراکونه پراته وي او ته خوراک ته مشغول کړي، بیا بعضې خپل دوستان سره وګورې، هغو سره سیلفي عکس اخلي، هغو سره خبرې اترې سره کوي. وخت ختم شي چې کله د مجوهراتو ځای ته ورشي او چې زنګ وویل شي چې ستا وخت نور خلاص شو، هېڅ شی هم ځان سره وانه باسې. نو روژه همداسې ده، په ډېره چټکتیا سره تېرېږي او ډېر قیمتي وختونه یې دي. موږ متاسفانه بعضې مهمو کارونو کې مشغول یو، خو لاکن د روژې ته د فوکس او دې ته خاص توجه دا چې دا ډېر زیات چون وختونه ډېر زیات قیمتي دي، باید ټول شی موږ پرې زیات فوکس وکړو. د قرآن کریم تلاوت ته، د قرآن کریم ختمونو ته، یو ختم کړی وي د خدای شکر وباسو، دویم او دریم او څلورم او خپلې کورنۍ ته او خپل دوستانو ته توصیه وشي چې او خاصتا یو ښه فرصت دی، خریدل فرصت دی چې په اعتکاف کې کینو او نیت وکړو چې موږ د کورونه ونه وځو په دې نیت باندې چې خدای جل جلاله زموږ ستاسو توبې قبول کړو او دغه میلمه لکه څنګه چې په مینه استقبال کړی وو همداسې په مینه په محبت باندې د خدای پاماني هم ورسره وکړو، مخکې هم ورسره وکړو، ځکه چې کال وروسته به موږ ته راځي، سبا نه راځي، میاشت وروسته نه راځي، که نه 2 میاشتې وروسته نه راځي. بیا خدای خبر چې بیا به په کوم صورت حال کې راشي، موږ به وو او که به موږ نه وو. په تېره روژه کې ډېر زیات زموږ ستاسو بعضې دوستان وو، په دې روژه کې موږ هغه ځان سره نه لرو، متاسفانه هغه الله ته ورغلي او هغه مړه شوي. نو په دې شعور باندې باید موږ تاسو روژه رخصت کړو چې وخت ډېر زیات کم دی او ډېر زیات قیمتي دی، څنګه ورنه ګټه واخلو او څنګه ورنه اعظمي استفاده وکړو او هغه کارونه چې ډېر مهم نه دي او واجب نه دي هغه ټول یو طرف ته کړو او ټول د اختر نه وروسته په خیر به سره کوو او ډېر زیات فوکس موږ تاسو عبادت ته شي او دعا ته شي او د روژې ښې خدای پامانۍ ته شي تر څو الله زموږ خوشحاله شي. بېشکه ډېره مننه ډاکټر صاحب. څرنګه چې ډاکټر صاحب وویل دوستانو، آیا بل روژه کې یا بل روژې کې موږ یو نه یو؟ ژوند ډېر اوږد دی، حتی دا نړۍ دومره اوږده ده چې موږ او تاسو یې حد هم نشو ټاکلی، ولې دومره لنډ هم دی که موږ او تاسو خدای نخواسته نن له منځه ځو، سبا به زموږ او ستاسو نوم هم نه وي. که تاسو به متوجه شوي یاستئ که خدای نخواسته یو څوک وفات شي نو هغه ته مړي نوم ورکول کېږي، حتی خپل نوم هم څوک نه اخلي. نو په یو ورځ کې د خلکو څخه هیر شي، په یو هفته کې له دوستانو څخه هیر شي، په یو میاشت کې همداسې د ښار خلکو نه هیر شي، په یو کال کې د هغه کورنۍ څخه هیر شي. ډېر وخت چې تیر شي یو کال به پاتې په ذهنونو کې، ولې هغه سړی به د ذهنونو نه هم فراموش شي او هیر به شي. موږ او تاسو وخت لرو، همدا اوس ژبه مو خپل په اختیار کې ده، بدن مو خپل په اختیار کې دی، هر څه لرو. راځئ چې دې نه ښه ګټه واخلو، د الله پاک په لاره کې ترې استفاده وکړو. او نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان چې که یو مرسته یو مشکل دی او چا حل کړي نو الله تعالی به د هغه زرګونه مشکلات حل کړي. نو هیله مند یم چې موږ او تاسو په دغه راستاو کې، په دغه لارو کې د الله پاک په لاره کې خپل وخت وقف کړو، وخت هلته تیر کړو، خپل له دا دنیوي خبرو څخه باید یو میاشت خو تیر شو، دا باید موږ او تاسو آهسته آهسته عادت کړي. لکه څرنګه چې ډاکټر صاحب ډېر ښکلې خبرې وکړلې چې دغه میاشت راځئ چې په دعا او نیایش باندې ختمه کړو او رخصت یې کړو. موږ لنډه دمه اخلو، ډاکټر صاحب موږ سره په خپرونه کې شته دی، بیرته راګرځو. د کورونا په هکله هم ډاکټر صاحب خبرې لري، د هغوی خبرې حتما واورئ، ډېرې ښه خبرې لري. دمه ښه راغلی دوستانو، بیا مو ماښام خیر. او ډاکټر صاحب ما سره په لیکه باندې د سکایپ بیا ورته ځو. ډاکټر صاحب شته یاستئ؟ در سره یم ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب د روژې په هکله مو خبرې وکړې، د روژې سره الله پاماني په هکله.
او کورونا دلته یو بل ډېر لوی داسې یو مشکل د ټولو افغانانو لپاره ول چې تاسو پوهېږئ افغانان ډېر مشکلات لري او دلته ورسره یو بل مشکل ورپېښ شو نو د دې په هکله څه وینا لرئ چې موږ ته څه پکار دي څه وکړو او د کومو لارو څخه واخلو چې دغه زموږ دغه توانایي ډېره شي د دغې مبارزې کې د کورونا په مقابل کې انسانان په درې تقسیمه باندې دي ګران کاکړ صاحب بله تا کرکټ کړی لږ زره او لږ د کرکټ میدان ته سړی چې داخليږي د کرکټ جامې اغوندي او پلي اغوندي او مطلب بیټونه ځان سره آماده کوي په میدان کې ساتري کوي که نه ځینې خلک د کورونا په میدان کې مقابله کوي چې هغه ډاکټر صاحبان دي او هغه انساني مؤسساتو کې چې کار نه کوي او امنیتي بخشونو کې چې کار کوي زموږ ستاسو امنیت ساتي هغوی په میدان کې لکه د کرکټ چې خلک لوبه کوي بله ځینې خلک د کرکټ لیدنه کوي د تلویزیون نه او د میدان او د نورو ځایونو که نه بیا ورته چکې وایي ورته او بیا د ځینې خلکو یو ټولی وي د ځینې بل خلک تشویقوي یې سره که نه بله او یو طرف چې ناکام شي یا بل ورته خفه کېږي یا بل چې ورته کامیاب شي خوشحاله کېږي ځینې خلک درېیمه کټګوري خلک چې دي اصلا په قصه کې نه دي نه د کرکټ په قصه کې دي او د کامیابۍ په قصه کې دي او نه ورسره دي نو کورونا هم د خلک په درې کټګوري باندې ویشم لومړی خلک چې په میدان کې دي د هغوی باید کلکه حمایت وشي او د هغوی سره باید ډېر زیاته همکاري وشي څومره چې همکاري ممکنه ده هغه که مادي وي که معنوي وي که روحي وي هغه سره همکاري وشي او د هغوی تر شا باید ودرېږو او سپورټ یې کړو او دویم هغه کسان چې د کورونا ته ګوري او ډارېږي هغوی ته زما پیغام دغه دی چې د ډار په دوه قسمه دی یو ډار باید ولرو هغه ډار د احتیاط معنا باندې دی هغه نظافت باید مراعات کړو خپل د وجود دفاعي سیستم ته باید ډېر زیات متوجه اوسېږو او د ګڼې ګوڼو نه باید ځان وساتو او هغه کوم تعلیمات چې موږ تاسو ته صحي او د روغتیا کوم مؤسسات چې موږ ته راکوي د هغې پابندي موږ وکوو بله یو ډار چې دی باید موږ تاسو ونه ډار شو هغه ډار د کورونا من حیث یو مرض باید ونه ډار شو ولې ځکه چې چېرته موږ تاسو وډار شو زموږ ستاسو د وجود پروتین کمیږي او زموږ ستاسو فشار اوچتېږي زموږ ستاسو د وجود دغه دفاعي کوم سیستم چې دی دا موږ تاسو د لاسه ورکوو نو د دې ډار په ځای باندې په خدای باندې توکل پکار دی او د نظافت مراعات کول پکار دي او د ګڼې ګوڼې نه ځان ساتل پکار دي او هغه کسان هغه زموږ ستاسو ورونه او خویندې چې ورباندې مبتلا دي د هغې سره که چېرته موږ مینه کوو نو باید ورسره جدا شو باید هغو سره ټچ نه شو موږ تاسو داسې احساس وکوو چې موږ تاسو پخپله موږ مبتلا د مرض باندې د نور خلک سره موږ تاسو ټچ نشو او درېیمه کټګوري خلک هغه چې وایي چې کورونا دا یو مرض دی دا صرف کافرانو ته دی او دا ګنهګارو خلکو ته دی د مسلمانانو باندې نه راځي په تقوادار خلکو نه راځي هغوی ته زه وایم چې زارۍ درته کوم دا خبر صحیح نه ده تاسو هم نیسي مرض چې دی مسلمان او کافر فرق نه کوي مرض ټول نیسي دا یو وبا ده یو مصیبت دی تاسو لطفا لږ متوجه شئ او د قرنطین چې تاسو پیشنهاد شوی دی د مراعات وکوئ د ګڼې ګوڼو ځان وساتئ دا مرض چې دی دا مسلمان او کافر نه پیژني ټول ته راځي خو په عامه توګه باندې ګران کاکړ صاحب زه داسې وایم چې د کورونا د خدای جل جلاله د طرف نه یو لوی نعمت دی په ژوند کې 8 لوري دي زموږ تاسو د ژوند چې دی لکه د بایسکل ټایر یا د موټر ټایر د ژوند کې 8 لوري دي هر یو لوري چې ضعیفه وي لکه موټر چې ټایر چې کمواوي یا نه ځي همداسې د انسان ژوند هم مخکې نه ځي او زموږ ستاسو 15 لوري اوس بالفعل فعال دي 15 لوري بالفعل موږ ستاسو اوس فعال دي چې هغه لومړی روحي لوری چې د خدای جل جلاله سره ارتباط بشک دویم عقلي لوری چې زموږ ستاسو جسدونه لویږي زموږ ستاسو اجازه نه اخلي او زموږ ستاسو عقلونه لویږي هغه زموږ ستاسو په اختیار کې دي که چېرته موږ تاسو خپل عقلونه لوی کړو نو هغه لویږي او نفسي لوری چې موږ تاسو باید ډېر زیات ورته توجه وکړو او همداسې زموږ تاسو جسدي لوری او همداسې کورنۍ لوری د کورنۍ لوری چې موږ تاسو پکې ډېر زیات متاسفانه مقصر وو او اوس خدای جل جلاله فرصت موږ ته راکړو چې موږ تاسو کینو د کورنۍ د اعضاو سره کینو او د دوی دغه ستونزې وګورو د مشکلات وګورو او د دوی د کوم مهارتونه وګورو څنګه مهارتونه وده ورکړو او خپل ځان ته موږ تاسو فارغ شو چې موږ تاسو څه مهارتونه لرو څه باید وده ورته ورکړو یو لوری چې دی هغه بند شوی چې هغه ټولنیز لوری دی او بعض خلک ورباندې ایمان نه لري هغه چې وایي چې دا کورونا صرف د کافرانو لپاره ده هغوی سره اوس هم بالفعل فعال دی خو په نوره دنیا کې عموما کورنۍ لوری د اجتماعي ټولنیز لوری چې ده چې دی متاسفانه متغیر شوی ډېره مننه ډاکټر صاحب ستاسو خبرې چې پاتې دي موږ به داسې وکړو دمه به واخلو بېرته به تاسو ته راشو صحیح ده
مهرباني او له ډاکټر صاحب سره یو دوستانو خبرې پاتې او کېدای شي آخر کې بیا له ځان سره ولرو تاسو خپرونه حتما وګورئ. راغلی درنو دوستانو بیا مو هم ماښام بخیر او روژه مات ته نږدې یاستو همدې لپاره زه ډېر خوشحاله یم او بهترینه وخت دی. هیله مند یم چې تاسو چې خپرونه ګورئ همداسې په کورونو کې ناست یاستئ هیرمنه شي چې موږ ته دعا کوئ، ځان ته دعا کوئ، بیا خپل کورنۍ ته، بیا بیرون ټولو افغانانو ته، موږ ته هم همغه کوښښ کې او ګوښه کې دعا کوئ تر څو خپل هیلو ارمانونو ته ورسېږو او همداسې د نړۍ ټولو انسانانو ته دعا وکړئ تر څو ټول انسانان خپل عادي ژوند ته بیرته راوګرځي. یوازې او یوازې موږ او تاسو د الله پاک دربار لرو چې موږ او تاسو دعا دې قبوله کړي او تر څو وشو کولی دغه کرونا ته هم ماته ورکړو. ډاکټر صاحب موږ سره شته دی، په آخر کې بیا هم هغوی ته اړیکه نیسو بیرته. خو اوس را سره په خپرونه کې حکمت الله خان یو ځای شوی دی او غواړي چې موږ او تاسو ته یو ښکلی نعت ووایي. نو که ستاسو اجازه چې حکمت الله خان خواته به ولاړ شو. حکمت الله خان څنګه خوب هستی؟ شکر فالله خدا. صحتت خوب است؟ شکر زنده باشی. روزه هستی بوزه؟ نه روزه. بسیار خوب است. بفرمایید نعتتان آماده است؟ بله. مهربانی کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. ای کی از خاک سیاه گلهای رنگین میکشی، از درختان میوه‌ها زیبا و شیرین میکشی، گبر و ترسا را با لطف خود مسلمان میکنی، سایه 100 ساله را یک بار از زین میکشی، پروری در دامنی آذر خلیل و خویش را، موسی از خانه فرعون خودبین میکشی، در زمان جاهلی در بین کفار و قریش، عاقلی چون سایه و طه و یاسین میکشی، فیلسوفی در راه نادان ز دنیا میبری، عارفی از گوشه دارالمجانین میکشی، گو به فرق گدا تاجی شاهی مینی، گاز تختی سلطنت پای سلاطین میکشی، میدی در خار دریا طمع صدانیان، آدمی را بر نان بالا و پایین میکشی، گر قبول بارگاهی رحمتت شایق شود، را به سوی خویشتن زین قلب خونین میکشی، ای نام پاک تو بدو عالم پناه ما، لطف و عنایتی تو بود تکیه‌گاه ما، توفیقی ابر رحمتی خود کن نثار جان، سرسبز ساز از کرم خود گیاه ما، تو ذات بی نیازی ما را به تو نیاز، میکن روا تو حاجتی ما ای الله ما، درسی ادب ما تو بیاموز ای ادیب، کن برطرف از آن خس و خاشاکی رای ما، گر ضعیف و
دشمن مایان بود قوی زان دشمن قوی با تو باشد فنای ما غم چیست از گناهی فراوانی تو خطیب باشد محمد عربی عذر خواهی ما یا رب زدرت دیده پرنم نرویم شاد آمده ایم و دلی پر غم نرویم این دریای تو دریای نومیدی نیست نومید نرفتن کس و ما هم نرویم یا رب به حق آنانی که نانآور ندارن سری حسرت به بالین میگذارن یا رب به حق ناله های یتیمان بی پدر برنگ زردی از سینان خونجیگر رحمت نما رحیم که محتاج رحمتیم ما از گناه خود خدایا خجالتیم دنیا فانی ندارد بنیاد دم بدم بر روی گلی حضرت محمد صلوات هزاران درود و میلیون ها سلام زما بر جناب محمد علیه السلام و علیه السلام. آمین. یک دنیا تشکر حکمت جان عزیز، سلامت باشی، خیلی خوش آمدید. در اخیرش ما هم یک چیز اضافه میکنم، در درگاه ما دل را یک دله کن، آنچه غیر از ماست آن را ایله کن، یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، گر کار تو بر نیامد آنگه گله کن. راغلی درنو بیا مو هم ماښام بخیر. او هغه سړی چې تاسو به د هغه په هکله څه فکر کوئ، خو هغه اوس ما سره روژه ماتي کې ناست دی دلته وروره او موږ سره روژه ماتې کوي. دا هغه سړی دی چې موږ ته روژه ماته ماته کړی، که نه؟ مو ستا ثواب هم دې ته رسېږي، دې ته د پام دی. ستا ښکلی نوم څه دی؟ ریحان الله. ریحانه، نن څومره روژه ده چې نن دې نیولی؟ نن څلورمه ده. څلورمه؟ یعنې یویشت ورځو کې څلور ورځې نیولې ماشاءالله. دا کور کې در باندې نیولی خپله دې نیولی؟ هم خپل هم د کور کور کې زه باید ووایم دوستانو ته چې ظلم مه کوئ، دا هلک پرېږدئ چې خپل روژه ونیسي او څومره چې کولی شي ونیسي، ولې چې څه نیوړکی دی. او موږ سره ډاکټر صاحب هم په لیکه باندې دی. ډاکټر صاحب ته بیا ډاکټر صاحب ستاسو روژه مات ته څومره وخت پاتې دی؟ 3 ساعته لرو کاکړ صاحب. ښه ماشاءالله وخت ډېر ده. نو ما ویله چې اوس ستاسو هم نه چې یو ځای موږ سره ماته نه کوي روژه. موږ خو والا زه فکر کوم ثانیې پاتې دي روژه مات ته، او موږ هم شیر احمد ماشاءالله مادګي ډېره نیولې، خو تاسو نه یاستئ. نو څه ووایو؟ یو ورځ به انشاءالله د شیر احمد د لاس ډوډۍ خورو. زما ورته خاص سلامونه او محبت. وعلیکم سلام ډاکټر صاحب، زما سلامونه او نیکې هیلې هم ومنئ. دروند سړی دی شیر احمد جان، ډېر دروند سړی دی. والله دا یو 80 کیلو دی ډاکټر صاحب. وزنا او قدرا دواړه. مننه. والله قدرا خو ماشاءالله بېشکه ستاسو خبره چې نام خدا ډېر یو نیک انسان دی، او که دومره نیک نه وای دا ډوډۍ به بیا دومره ښه نه وای. صحیح. او ډاکټر صاحب یو بل خبره د شیر احمد نه پوهیم، تاسو خبر یاستئ که نه؟ بله. یو ډېر ښه ورزشکار هم دی. ها ډېر ښه. نه شیر احمد ډېر مهارتونه لري
ډېر زیات مهارتونه، بعض مهارتونه د انسانانو پټ وي، هغه ځلېدلي نه وي. بېشکه نو مهارتونه لري ډېر زیات، د لوړو اخلاق خاوند دی. ډېره مننه ډاکټر صاحب، موږ سره اوسېږئ، چیرې مه ځئ، نو بخښنه غواړو چې تاسو مو دلته قید کړي یاستئ نن. نه مهرباني، زه خپل کار هم کوم. ډېره مننه ډاکټر صاحب. موږ یو ثانیهګر لرو، اذان خواته ځو او روژه ماتې کوو له خیر سره. تاسو ځان سره لرو او انشاءالله ستاسو خبرې هم پاتې وو. بخښنه غواړو چې ستاسو خبرې مو نیم کې قطع کړل. بس ستاسو خبرې به موږ حتما واورو. ښه راغلی درنو او خپرونه هم پیل شوه. څرنګه چې تاسو ګورئ په تصویر کې چې زموږ د هغه کومکي مواد چې دي ماشاءالله آهسته آهسته ډېرېږي. اوړه دي، وریژې دي، مالګه ده، پیاز دي، بوره ده، لوبیا دي، چای دی. داسې ډېر خوراکي توکي نامخدا دوی کومک کړی دی چې زموږ مرستې یو په دوه شوه او نن مو دوه هېوادوال خپل غوښتي دي چې دوی دواړو ته دغه خوراکي توکي موږ نن تسلیموو. او ډېره مننه کوم له هغه دوستانو څخه چې مرستې کړي دي. الله پاک دې دوی ته اجر ورکړي او الله پاک دې د دوی دا ښېګڼې خپل په دربار کې قبول کړي. ډاکټر صاحب ما سره شته دی. او ډاکټر صاحب زه ښه دی چې تا ته نه ښکاري چې موږ تصویر کې دغه د ډوډۍ خورو. نو سیجان ډېره مننه ډاکټر صاحب. او ډاکټر صاحب ستاسو خبرې موږ نیم کې قطع کړي وو، ډېره بخښنه غواړم، کیدای شي خپل خبرو ته ادامه ورکړئ. ما ویل چې کورونا راشي که نور بعضې آسماني او ځمکني ستونزې راشي، ژوند نه ودرېږي. بله ژوند کې ما تاسو ته وویل که د ژوند ټایر چې دی دا رفتار کوي او مخکې ځي. بله ما تاسو ته وویل چې ژوند په ټایر کې 8 مهم لوري دي او 8 عناصر دي. 15 بالفعل اوس کار کوي او یو چې دی ودرېدلی او په افغانستان کې خو ډېر نه دی ولاړ، د ټولنیز لوری چې لیدنې او کتنې نشته. او دوه لوري چې دي هغه متاثر شوي چې هغه کاري لوری دی، د خلکو کارونه لږ آنلاین شوي او دفاترو نه ځي. او دویم مالی او اقتصادي لوری دی. اقتصادي قوي ترینه ضربه دنیا ولیده. په ټول بشریت کې دومره قوي اقتصادي ضربه دنیا نړۍ نه ولیدلې لکه د کرونا کومه ضربه چې ده. خو ژوند نه ودرېږي. مهمه دغه ده چې زموږ ستاسو مورالونه باید ډېر زیات قوي وي. د بعضې ورونو سره چې په کرونا باندې اخته دي، زه ورته وایم چې هر څوک تا ته چې وایي چې ته مریض یې، ته د هغې تلیفون مه اخله، خبرې ورسره مه کوه. ستا مورال باید ډېر زیات قوي وي. صرف یو وایروس ستا مثبت ښکاره شوی او بیا کله کله افغانستان کې بعض خلک ته زه وایم چې کیدای شي ماشینونه هم د افغانستان ډېر فعال نه دي، کیدای شي د ټیسټ ستا صحیح نه وي شوی. مورال مه ورکوئ، ډارېږئ مه، د مرض نه ډارېږئ مه. او د مرض لپاره تاسو د هغې وقایه وکوئ مخکې چې مرض ته راشي. او بل دا چې که مرض باندې مبتلا شوئ، تاسو کولی شئ چې تاسو خپله اراده که قوي وي نو هغه تاسو د مرض لرې کولی شئ. مونږ خلکو ته کاکړ صاحب اداره ښیو خلکو ته، خو اراده ورته نشو ښودی. اراده د هر انسان خپل یو تصمیم دی، خپل یو داخلي پرېکړه ده. نو باید که هغه ورونه او خویندې چې ورباندې خدای ورباندې اخته کړي هغوی خپل یو تصمیم ونیسي چې وی کن مونږ کولی شو، مونږ باید برلاسه شو په دې مرض باندې. نو د کرونا نه ونه ډار شو. خلاصه هدف زما دغه دی او ژوند نه ودرېږي. موږ تاسو خپل ځانونه د ژوند او د هغو مسایلو سره چې په ژوند پیښیږي باید ورسره آماده کړو، ورسره عیار کړو. او بیا خاص نن د اوس یو بهترین فرصت چې روژه ده او د قرنطین د کوم موسم کې د کومه مبارک وختونه چې د روژې لږ وختونه چې پاتې دي باید ډېره زیات استفاده ورنه وکړو، ځکه بیا به ډېر لوی ارمان کوو او بیا به دغه فرصتونه بیا موږ تاسو نه زموږ تاسو وختونه لرو خو د وختونو مالکان نه یو. اوس بالفعل همدا کوم لحظات چې دواړه کاکړ صاحب خبرې کوو او ګران لیدونکي ما ته ګوري دغه وخت لرو. زه د خپل ژوند ټیکه نه لرم او نه تاسو لرئ او نه ګران لیدونکي لري. په هر لحظه کې دی شي موږ مړه شو، موږ ختم شو. نو هغه هیلې او هغه ارزوګانې چې زموږ تاسو په دماغو کې دي نو هغه باید موږ تاسو همدا اوس کوشش وکړو چې هغه باید عملي کړو او هغه باید جدي کار باید وکړو. مخکې چې موږ تاسو مړ شو او زموږ تاسو لکه تاسو خبره زما ډېره خوښه شوه چې موږ چې مړ شو بیا موږ ته نوم خلک نه راکوي، وایي جنازه راوړئ، جنازه یې راوړه. بیا خلک نه وایي چې دا حیات الله عتیق دی، وایي نه دا د هغوی جنازه ده. نو مخکې نه چې دې مرحلې ته ورسېږو او چې جنازه زما ستا خلکو په اوږو باندې بار کړي وي او خبر ته وړي او بیا خلک چې خبرې کوي چې ولا دا هغه نیک پوینټونه زما ستا یادوي. نو هغه قلم کتابچه راوړو ځان سره یادداشت کړو، هغه اهداف دي موخې د هغې لپاره کار وکړو. ډېره مننه ډاکټر صاحب، ډېر خوشحاله شوم چې نن ماښام را سره په خپرونې کې وي. انشاءالله راتلونکي خپرونې به هم موږ او تاسو ولرو. له خیره ډېره مننه. ښه روژه ماتې، ښه وخت.
ستاسو سره ګرانه د خدای په امان. دوستانو ما سره ډاکټر صاحب اتیت په خپرونه کې و او ډېرې ښکلې خبرې وکړې. د هیله مند یم چې موږ او تاسو وشو کولی چې له دغه کرونا سره په مبارزه کې بریالي شو. همدارنګه خپل روژه آخري لسیزه هم په خیر سره په نیکۍ سره ترسره کړو او ورسره خدای پاماني وکړو. تاسو سره هم خدای پاماني کوم. مننه کوم له جان څخه همدارنګه شیر احمد څخه چې نن یې په خپرونه کې زحمت ایستی. تر بیا ښه وخت الله مل شه. ښه شپه. د خدای پامان.